ملا برادر اخوند ملا یعقوب ته وایي داسې وسایل جوړ کړه چې د دشمن او مزدور پاکستانی رژیم خوب حرام کړي. ملا برادر اخوند پر پاکستان تندوریز ګزارونه کړي او پاکستان یې د یو بې غیرته او نامرده دشمن په توګه یاد کړی. دا چې ملا برادر اخوند ولې دومره غوسه دی، هغه د ملا یعقوب پوځ ته نور څه وویل او پاکستان ته کوم اخطار ورکړ، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. دفاع وزارت له اړوندو مسؤلینو څخه مې غوښتنه ده چې د اسلامي نظام او هیواد د دفاع او ساتنې لپاره شپه او ورځ پر ځان یوه او هغه معاصر پرمختللي حربي وسایل جوړ او یا په لاس راوړي چې د الله تعالی او د دې هیواد د دیده او نادیده دشمنانو خوب حراموي. زه له دې ځایه یو ځل بیا د هیواد پر نامرده دشمن جدي غږ کوم چې زموږ ځمکنی او هوایي حریم ته دې په سپکه سترګه نه ګوري او بیا ځایه دې د افغانانو حوصلې نه ازموي. هیڅوک او هیڅ متجاوز دې دا نه هېروي چې موږ هم حافظې لرو او هم اړینې محاسبې. دلته چې چا بد کړلي ټول یې بېرته ریبولو ته مجبور کړل. ملا عبدالغني برادر اخوند وایي د دفاع وزارت دې داسې جنگي وسایل جوړ او په لاس راوړي چې د دشمن خوب حرام کړي. ښاغلي برادر دغه څرګندونې د تیرې پنجشنبې په ورځ د ځانګړي کمانډوي ځواک د شپږمې دورې فراغت مراسمو کې کړي دي. ښاغلي برادر په خپلو څرګندونو کې د هیواد د دشمنانو لوریو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان حریم او ځمکنۍ بشپړتیا ته دې په بده سترګه نه ګوري او بې ځایه دې د افغانانو حوصلې نه ازمایي. هغه ویلي دشمن دې په یاد ولري چې افغانان هم محاسبې لري او هم حافظې، دلته چې چا بد کرلي د بدو ریبلو ته هم مجبور کړی سوي دي. د ملا برادر اخوند یادې څرګندونې مستقیما له پاکستان سره تړاو لري. پاکستان په تیرو څو میاشتو کې په پرله پسې ډول د افغانستان هوایي او ځمکني حریم ته په بده سترګه کتلي او تل یې د افغانانو سره ناوړه او نامرده چلند کړی دی. مولوي محمد یعقوب مجاهد هم خپل پوځ ته امر کړی چې د خپلې خاورې دفاع په زغرده وکړي او په وینا یې دوی د داسې پوځي وسایلو په لټه کې دي چې پر دشمنانو خوب حرام کړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.